تاسو ته یو پیغام درکول غواړو. هغه پیغام د څه شي دی؟ هغه پیغام نه موږ د چا نه ووټ غواړو، نه موږ د چا نه پیسې غواړو، نه موږ د چا نه مځکه غواړو، نه موږ د چا نه بل شی غواړو. یو شی هم نه درنه غواړو، یو شی غواړو چې پښتانه ته ژوندون غواړو، پښتون ته خالي ژوند ور پیدا کول غواړو. دا پیغام مو راوړی دی. دا ژوند، دا د پښتانه ژوند چا له کاره ایستلی دی، دا خبره باندې سر خلاصول غواړو. دا پښتون چا وژلی دی، دا خبره باندې سر خلاصول غواړو. دا پښتون په دومره شتمنۍ کې، په دومره آباد وطن کې وږی ولیدی، دغه خبره در سره شیر کول، دا پیغام مو راوړی دی. عزیزانو، زموږ پر وطن باندې د ریاست لخوا، د پاکستان ریاست لخوا یو نابللی جنگ تپل سوی دی. هغه جنگ د طالب پر نامه، هغه جنگ د فوج پر نامه، هغه جنگ د پولیس پر نامه، هغه جنگ د ملیشې پر نامه. دا ټول شیان که طالب دی، که فوج دی، که ملیشه ده، که افسی ده، که هر څوک دی، دا ټول د یوې کړۍ خلک دي. دلته په دې علاقه کې یو چا پر مځکه باندې کوټه جوړه کړې، دی ورته وایي دا کوټه به نړۍ. حاجي صاحب ورته وایي زما خپل کور ورته وایي چې څلې ونړوم، وایي په دې کې طالب شپه تېروي. نو بیا به زه څنګه کوم؟ زما چې ماشین لګېدلی دی، زما چې هغه لګېدلی دی، زه شپې کې کوم. دلته وانده راځم، دلته به زما ملک دی. دی وایي نه نه، دلته طالب شپې تېروي. ټیک شوه، زه خو به دا ونړوم. بیا بله ورځ راسي، وایي دلته ستاسو په علاقه کې طالبان دي. نو زه څنګه وکړم چې طالبان دي؟ دا خو ستا ذمهواري د طالب دی. کار څوک دی د وطن امنیت خو به ته دغه کوې. تا ته زه ټیکس درکوم، تا ته زه تنخوا درکوم، تا ته ما وردی، دا ستا ګوټونه، دا ستا موټر، دا ستا کارتوسو ګولۍ، دا زما په پیسو، زما په ټیکس. زه اوړه اخم، که غوړي اخم، که بره اخم، که کپړې وي، که بل شی، دا ټول زه اخم. پر هغه باندې زه تا ته ټیکس کې در جمع کوم. نو دی وایي ای راویښیه، ته ورته یې چې نه یې در شیم، دی دې ووایي. بیا چې ور وشی چې په فلاني ځای کې د ده کیمپ دی، بیا دی دغه ور وکړي، وایي نه ته ما په طالب باندې وژنې، ما به دغه کوې. دا ټول د دوی خپل خلک دي، دا ټول خپل دغه دي. موږ دا وایو چې وروره ته که هر شی غواړې، زه د تا نه یو شی نه غواړم. ته که هر چیرې ځې، هر څوک وژنې، فلانا کوې، هر چمسې کوې، خو زما مه وژنه. زه نه توپک نه غواړم، نه بل شی غواړم، نه ترهګر یم، نه بله یم، یو شی نه یم. ما ته خالي زما ژوند راکړه، ما مه وژنه، ما په دې خړه خاوره پرېږده. د دنیا خلک له تا یونیورسټۍ غواړي، له تا روډونه غواړي، له تا فلانی شی غواړي. زه روډ، یونیورسټۍ او دا نه غواړم. ما خالي ژوندی پرېږده، یو څو ورځې ما ژوندی پرېږده چې دا وطن باندې دا راپاته سي، دا ژوند وکړي، زما په ښځې ژوند وکړي. اوس نو زما وطن تا دارنګه کړی دی، په لکونو انسانان د وزیرستان را په بار شوي دي، دلته پراته دي. زما د جنوبي پښتونخوا د کوټي او د پلانا او د سوات چې چیرې ځې، په کراچۍ کې او په بل ځای کې یو ځای یم، زما د وطن یو پښتون، یو ځوان، یو سپین ږیری په عزت نه دی پاته سوی. هر چیرې بې عزته سوی دی. نو چې بې عزته سوی دی، د دې بې عزتۍ د ختمولو دپاره موږ دا خواست راوړی دی چې په 14 تاریخه باندې په ټانک کې، په ټاون هال کې جلسه ده د منظور پښتون د نقیب شهید. که ستاسو یاد دی چې په کراچۍ کې وژلی وی، د هغه یو کال پوره سو، قاتل یې معلوم دی، سړی یې معلوم دی، ګرفتاره سوی وی، په عدالت کې ناست وی. د عدالته باوجود یې خلاص کوي، بیا یې پنشن پس ورکوي، د هغه باندې ډېرې پیسې پسې ورکوي، دا یې له خاندانه سره ولږوي دوبۍ له. او زما د نقیب شهید سره 440 ځوانان یې دا رنګه وزیرې دي لکه نقیب شهید. نو د دې کال پس وی زما د نقیب شهید د قاتل تر اوسه پورې ونه نیول سوی. نقیب شهید قاتل تر اوسه پورې هغه ته سزا ورنه کړل سوه. 440 نور مړي یې کړي دي، هغه ته سزا نه سوه ور. بیا دا زما د علاقې، د دې علاقې موږ به دا ووایو چې په دې علاقه کې تو خدای ستاسو خلک نه دي اغوا سوي. په دې علاقه کې ستاسو خلک بغیر عدالته په جیلونو کې نه دي پراته. څه قصور یې کړی دی؟
کم کسور یې کړی دی کسور یې دا دی چې په خپله علاقه کې پر خپله مځکه خپلو بچیانو ته ډوډۍ پیدا کوي په خپل کور کې اوسي نه یې د چا مځکه لاندې کړې ده نه د چا کرور اوښتی دی نه یې د چا غلا کړې ده بیا ولې په جیلونو کې پراته دي ولې زما بچیان تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي او څه دغه یې نه کېږي موږ دا ورته وایو ګورو ویډیو مخته په ګروپانو په دا کې مخته در سره شیر کړي مننه وطن در عزیز ما خپل کور ته بیرایله کوې که واقعي د چا غلا کړې ده د چا یو شی کړی دی عدالت یې ورکړه ستا عدالت جوړ دی زه کوم عدالت نه منم عدالت یې ورکړه زه بې پلار زوی ورور تربور دا به ورسو خپله دغه به ګواهان به پیش کړو هغه به پیش کړو که دی وروره مجرم شي خو د مجرم سزا ورکړه او که مجرم نه دی بیا د ولې په جیلونو کې په کلونو یې کښېنولی دی ولې د په جیلونو کې په میاشتو میاشته پروت دی هغه به دغه پکې نو موږ دا وایو چې دا ټولو عزیزانو ته خواست کوو چې راسئ پر 14 تاریخه باندې زموږ په ټانک کې په ټاون هال کې جلسه ده و دې دا جلسه به واورو او دا پر دې غمونو باندې به سره وژغږو زه به د کوټې غم درته پیش کړم ته د دې مانځي کلي غم راته پیش کا بل به د سوات غم راته بیان کړي بل به د بل ځای غم هر ځای چې یو چې زه د خپل وطن د خپل کور حال درکم زما کور اف سی او پوجانو نیولی دی زما کور پلانا نیولی دی زما کور قبضه سوی دی زما د کور له مخه 15 چینه اچول سوي دي دغه رنګه سوات ټول نیول سوی دی زموږ تعلیمي ادارې دغه ټانک ته به موږ ورسو دا کالج پوجانو نه دی نیولی دا زما سکول ادارې دا په اف سی والا نه دي نیولي ارمي نه دي نیولي وایي ته یې ولې نه چې خو دا دونه پراخ وطن دی چاړه دي جوړ دي ورځه خپل هغه وکړه نو موږ دا وایو چې موږ د آئین لاندې د قانون لاندې زما د سکول اداره به زما بچی سکول کې وایي دا روډ باندې به زما موټر ځي په کور کې به زما بجلي وي په علاقه کې به مې روډ وي سکولونه به مې وي چې د لاهور پنجابی څنګه حق غواړي څنګه حق لري دا حق زه غواړم پر دې حق باندې که ما ته وایې پر دې حق باندې که ته ما وژنې پر دې حق باندې که ته ما حلالوې دا حق زه خامخا غواړم او دا د دې آئیني حق دپاره د دې تر آئین لاندې دې خبرو دپاره پر 14 تاریخه په ټاون هال کې تاسو ته بیا خواست دی چې ټول به راځئ چې دغه ټول وطن ته دغه زړه وکړو چې وروره موږ به نه وازنې زیاته موږ ژوندون غواړو ډېره مننه کور ملګرو دا په ټانک کې فلحال د کمپین پر وخت باندې کمپین شروع دی موږ سره د جنوبي پښتونخوا ملګري یو او سره د ټانک ملګري دي چې کوم زموږ سره راسره دي کمپین کې فلحال نو دا دلته د فوټبال ټورنمنټ موږ راغلي وو کمپین دپاره ستاسو خواست دی چې دا ویډیو مخته در سره شیر کړي په ګروپانو مننه بیا که بل ځای دغه ولو بیا لایو راځو مننه ډېر مننه